کچرته تاسو انګلیش زده کړی وی نو تاسو ته به یو ښه جاب یو ښه وظیفه میلاو شوی وی. If you had learned English you would have got a good job. کچرته ستا په ځای زه ما به هغې ته سزا ورکړی وی. If I were you I would punish her. کچرته ته هلته لاړ شې کیدای شي چې پولیس ته گرفتار کی. If you go there police may arrest you. که هغه کار وکړي پیسې ګټي. If he works he earns money. ګرانو کتونکو که چېرته تاسو هم داسې قسم له خبرې په انګلیش کې کول غواړئ نو بیا تاسو ته د کنډیشنل سنټنسز زده کولو ضرورت دی. یعنی بیا تاسو له په کنډیشنل سنټنسز باندې د پوهېدلو ضرورت دی. نو او بالکل تاسو بالکل صحیح ځای ته او هم په صحیح وخت باندې راغلی. نن په دې ویډیو کې به تاسو زیرو کنډیشنل فرست سیکنډ او دغسې تھرډ کنډیشنل سنټنسز زده کوئ. د کومې ویډیو ریکویسټ یعنی د کومې ویډیو آفر چې موږ ته سردار خان کړی کومه چې تاسو ته په دې سکرین باندې ښکاري. سردار خان ویلی چې په کنډیشنل سنټنسز باندې یعنی زیرو فرست سیکنډ او تھرډ کنډیشنل سنټنسز باندې یو ویډیو جوړه کړه. نو نننۍ ویډیو د سردار خان په ریکویسټ د سردار خان په آفر باندې هم د کنډیشنل سنټنسز ده. ګرانو کتونکو نن په دې ویډیو کې به تاسو کنډیشنل سنټنسز په داسې طریقه باندې زده کوئ چې تاسو خو به زده کوئ یعنی تاسو به پرې پوه شئ خو تاسو به د دې هم قابل شئ چې تاسو پرې په سوسایټي کې خپل همزولي خپل کلاسمیټس او خپل ملګري ډېر په اسانه باندې پوهه کوي. نو د دغه کبله د دغه وجې نننۍ ویډیو نننۍ درس ستاسو دپاره لږ نه او ډېر زیات crucial دی ډېر زیات important دی. ګرانو کتونکو I don't want to waste your time more. Just let's kick off the lesson. ګرانو کتونکو اوس راځئ